سلامونه ملګرو! په دې هیله چې روغ جوړ صحت او عافیت جامې پرتني. څنګه کولی شو په واتساپ کې ځان نورو ملګرو ته آفلاین ښکاره کړو؟ یعنې یو نفر موږ ته په واتساپ کې میسج وکړي، هغه ته دا پته ونه لګي چې دا نفر آنلاین ده او که آفلاین ده. ډېر خوندوره طریقه ده. ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. بالکل ستاسو په ثبوت سره درښیم زموږ انټرنېټ به ان وي، زموږ ډېټا به خلاصه وي، خو بیا هم مقابل نفر چې موږ ته میسج وکړي، زموږ میسج به ورته دا یو ټیک نه ورکوي، 2 ټیکه به نه ورکوي. مثلا موږ واتساپ کې چا سره کله یو چا ته میسج وکړو، مثلا هغه ته داسې 2 ټیکه څنګه د ملګرو ورکوي. دلته ته ګورئ 2 ټیکه یعنې ده ستا میسج وګټه. او بیا ځینې ملګرو دا رقم ته وي یعنې 2 ټیکه ورکوي، خو دا رقم ته راځي، دا رقم ته وي هغه ټیکونه ورته ګورئ دا رقم وي. 2 ټیکه وي خو هغه څنګه وي شین نه وي خړ رنګ کې. خو موږ څنګه کولی شو بالکل یو ټیک ورکړو. یعنې موږ ته څوک میسج وکړي دا رقم به ملګرو یو ټیک ورکوي. صحیح ده. موږ به آنلاین نه وي خو هغوی ته به داسې یو ټیک ورکوي یعنې چې دا نفر آنلاین نه دی. موږ به د هغه میسج کتلی هم وي خو بیا هم هغه ته پته نه لګي چې زموږ د میسج ده وکته او که ویې نه کته. ډېره خوندوره طریقه ده ملګرو. ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که چېرې مو ویډیو خوښ سو آینده کې مو غواړئ داسې خوندورې ویډیوګانې وګورئ نو ټیک نه کله احمدزی یوټیوب چینل ستاسو خپل چینل چې نه سبسکرایب کړئ تر څو په آینده کې داسې ښې خوندور معلوماتي ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. هر ملګرو یو اپلیکیشن ده، د هغې لینک به تاسو ته انشاءالله په ډسکرپشن کې درکړم او کولی شئ زما ټلګرام او واتساپ چینل څخه هم تاسو دغه اپلیکیشن په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن تقریبا ملګرو ډېر کم MB لري، تقریبا 1.7 MB، یعنې فکر کوم 1.9 MB ډاونلوډ له، یعنې ډېر کم مصرف هم لري. او دغه لینک انشاءالله ډسکرپشن کې هم درکړم او واتساپ او ټلګرام چینل کې هم درکړم. واتساپ او ټلګرام چینل لینکونه هم ډسکرپشن کې شته. دا ملګرو تاسو داسې راخلاص کړئ. دلته به اګري وهئ اګري. صحیح ده ملګرو. کله مو چې دا ووهئ یو شېبه انتظار ورته کوو ملګرو. دغه چیزونه ټول ورته اوکې کوو. دا کومه پرمیشن دي ملګرو دا ټول ورته اوکې کوو. هغې څخه وروسته راځو ملګرو دغه آپشن څنګه ده ان کوو. صحیح دلته اوکې کوو. دا هم اوکې کوو. دا ډونټ اسک اګین څنګه ده ورته فالو کوو. کله مو چې دا ملګرو فالو کوو بیا لاندې راځو ملګرو. مثلا دا کولی شو مونږ دا سیټینګ ایمو ته هم وکړو. یا مثلا زه راځم واتساپ ته، زه مثلا دغه ځای کې تاسو خپل واتساپ ورته پیدا کړئ. مثلا زه دا بزنس واتساپ ته کوم. صحیح ده ملګرو. یعنې زه زیاتره وخت دا بزنس واتساپ کاروم. زه مثلا دلته به تاسو وای فای هم ورته بلاک کړئ او ډیټا به هم بلاک کړئ. داسې یو کلیک ور په واخلئ ملګرو. صحیح ده. وای فای هم ورباندې بلاک شو او بل څه شو ډیټا هم ورباندې بلاک شوله. مثلا که ایمو ته مو کوو، مثلا د بل واتساپ ته مو کوو، دې باندې هم داسې ټیک مارک ولګوئ. صحیح ده. مثلا که دلته مو تاسو مسنجر کې هم ملګرو البته دا سیټینګ کېږي. مسنجر لپاره مو کوو، ټلګرام لپاره مو کوو، ورته نورو کومه میډیا وي چې هر میډیا اوس تاسو زړه وي کولی شئ مسنجر لپاره هم ملګرو دلته کېږي. داسې تاسو ټیک مارک پرې ولګوئ، د وای فای او ډیټا ورته بلاک کړئ. هغې نه وروسته ستاسو میسج هغوی ته نه شو کېږي. مثلا بل ټایم په ایمو کې هم کېږي. زه ایمو کې پیدا کړم. دا د ملګرو مثلا که غوښتل هم دا سیټینګ په ایمو کې وکړئ، فقط دغه وای فای او ډیټا باندې داسې یو کلیک ورته وهئ. کله چې دا رقم ته سور شو ملګرو، دا څنګه ده چې سور شو، دا څنګه ده فعاله شو. اوس مثال په توګه زه راځم واتساپ کې چې کومه د خپل یو واتساپ نه بل واتساپ ته یو پیام پرېږدم. مثلا دغه واتساپ مې دا دلته خپل نمبر ته یو میسج کوم. مثلا ورته لیکم سلام. داسې یو میسج ورته کوم سلام. صحیح ده ملګرو. دا د که څه هم زما بل هغه څنګه ده ملګرو آنلاین ده واتساپ مې. صحیح ده. ګوره یو ټیک یې ورکړو. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ ملګرو ورته وګورئ یو ټیک یې ورکړو. که څه هم ملګرو دا زما بل واتساپ څنګه ده خلاص ده. دغه نمبر باندې زه هغه واتساپ کاروم. خو بیا هم ملګرو ماته څنګه کوي یو ټیک یې راکړو. ته ګورئ مخکې مې میسجونه ورته کړي 2 ټیک یې ورکړي، هغه د آفلاین او د آنلاین کېدو. خو دلته دا وارې ماته څنګه کوي یو ټکی یې ورکړو. مثلا زه بل میسج تاسو مثلا یو عکس شی لیږئ هم همدا رقم ته کېږي. مثلا زه دغه یو عکس ورته لیږم بیا به هم ملګرو همدغه یو ټیک ورکوي. یعنې ملګرو تاسو وګورئ دلته هم ملګرو همدغه یو ټیک ورکوي، دوهم ټیک یې ورنه کړو. په همدغه طریقه تاسو کولی شئ په واتساپ کې ځان آفلاین ښکاره کړئ. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښ شي او ښه مو تذکر. تر بیا پورې په لویه بخښل کې خدای مو سپارم. هر چېرته چې یاستئ ښاد او اباد اوسئ.